میدان وردګ ولایت یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د مارلینګ، بیروتۍ او زیړو مڼو ترڅنګ شاهي په نوم مڼې پکې ښه حاصلات کوي چې سږ کال په دغه ولایت کې د شاهي مڼو حاصلات زیات شوي. شاهي مڼې چې د نورو مڼو د شاه یا هم پاچا په نوم هم یادېږي، دغه مڼې له نورو مڼو څخه مخکې پخېږي چې رنګ او خوند یې هم له نورو سره فرق لري او په بازارونو کې د همدې ځانګړتیاوو له مخې ښه بازار لري. مڼه د شاهي په نامه چې ده، دا داسې مثال لري لکه په د اوسنۍ په د خلکو کې چې پاچا وي. خلک خو ټول یو خلک دي، خو د پاچا بهتره وي په خلکو، هر څه یې سم وي. د دین د هر څه ښه وي چې داسې د رنګ ته یې ګورې نظر اوس هغه ده، هغه بیروتۍ مړه ده، دغه زیړه مړه ده، د هغو ته دونه د دې رنګ ښه دی داسې چې ورته ګورې. نو د شاهي نوم د دونه پې ایښول شوی دی، خو د نومونه ډېر دي، خو موږ داسې تحلیل کوو چې د شاهي نوم پې ایښول شوی دی د دې نه چې دې د ډول ډېر دی. دغه پاچا نوم ډولي وي، تقریبا ډولي وي، که نه وي خلک له لاس پې باندې وي، د خپل عمله یې لاس پې باندې وي، دا ډولي کوي. نو دغه داسې په ذات کې ډولي ده دا مړه. د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ بڼوال خپلو حاصلاتو ته خوښ دي او له اسلامي امارات غوښتنه کوي چې د دوی سره د زراعت په برخه کې د اړتیا وړ مرستې وشي. دلته د موږ هغه بازار خو بله خبر ده چې مارکیټ دی ورته جوړ کړو، خو زموږ دپاره سمدلاسه سړې خونې دي. موږ ډېر ښه زردالو لرو او ډېرې ښې مڼې لرو، په قسم قسم رنګونه لرو. د موږ وطن یوه ګلدانۍ ده، اوس په ګلدانۍ کې ډېر ښه ګل یې کوي، د ټوله کوټه کې هغه ښه ښکاره کوي. اوس هم نظر سابق ته، نظر د نورو درو ته، دا د موږ دره د دغو باغو د وجې نه ډېره ښه ښکاره کوي. نو زموږ خواسته ده چې زموږ دپاره د سړو خونو ډېره کومک وکړي. د مڼو تجاران وایي سږ کال شاهي مڼې د تېر کال په پرتله زیاتې شوې او له اسلامي امارات غوښتنه کوي چې افغانستان مڼې باید خارجي هیوادونو ته صادرې شي. د سږ کال د حاصلاتو نسبت تېر کال په د حاصلاتو په نسبت ډېر ښه دي. منتها دلته غټ مشکل د موږ چې دی د نورو هیوادو سره موږ په هغه کې دی تجارتي اړیکې د موږ د نورو هیوادو سره ډېرې هغه دي خرابې دي، که نه پوهېږو چې څه رقم ته سیستم کې ایري دي. خو د موږ د اسلامي امارات نه غوښتنه دا ده چې دا روابط د دوی سره ټینګ وساتي او باید په دوی کې کار وشي. او د اوس وخت کې چې موږ کوم مالونه تللي دي، زه یو تجار په دې ځای کې د مڼې اخلم، زردالو ده. نو موږ چې کوم مالونه لګلي دي دغه بند دي، دغلته پاکستان خواته لاره برته بنده ده، یا په سلاو ټیلر دغلته لاره کې بند دي، یعنې بند پاتې دي. نو دغه رقم ته کیسو نه موږ په تنګ یو. د یادونې وړ ده چې میدان وردګ ولایت کې د مڼو 9446 هکټاره بڼونه شتون لري چې د دې ولایت د مڼو د تولید له لارې د کال 1 میلیارډ او 511 میلیونه او 380 زره افغانۍ عواید په لاس راځي.